که غواړئ خپل ډیلیټ شوي عکسونه بیرته ترلاسه کړئ نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. سلامونه، زه رحیم رحیم یم. تاسو ټول ته رحیم ټیک یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. زموږ نننۍ ویډیو ته څنګه کولی شو چې هغه عکسونه له موږ څخه ډیلیټ شوي دي بیرته ترلاسه کړو، یعنې ډیلیټ شوي عکسونه بیرته خپل په تلیفون کې ثبت کړو. رحیمي ټیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د ګنټۍ دغه نښان کلیک کړئ. نو ملګرو، تاسې به لاړ شئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړ راست په سرچ باکس یا پلټنځای کې به ولیکئ ډیسک ډیګر. کله بیا به سرچ ووایئ. کله چې مو سرچ ووهه اولنی کوم اپلیکیشن چې راځي دا به تاسې انسټال کړئ. زما په تلیفون کې تیار انسټال ده. بیا به لاړ شئ اپلیکیشن ته یعنې سافټویر ته. دلته به دغه درې ټاکې تاسې وینئ، دلته لاړ شئ ایډوانس آپشن. هلته چې کله لاړاست دغه صفر به پاکئ، 1-0-1-0 به ولیکئ. بیا به اوکې کلیک کړئ. دې نه بعد به راسئ سټارټ بیسیک فوټو سکین. دلته به عکس سکینول شروع. دلته به ټول هغه عکسونه راځي کم چې ستاسې په تلیفون کې اوس ثبت دي او کم چې تاسې ډیلیټ کړي دي، یعنې هغه عکسونه چې ډیلیټ شوي دي هغه هم راځي او کم چې اوس فی الحال په تلیفون کې ثبت دي هغه هم راځي. دغه عکس له ما څخه ډیلیټ شوی دی. نو دلته کله تاسې خپل عکس انتخاب کړه چې یعنې غواړئ دغه عکس ریکور کړئ، ډېر هم ریکور کولی شئ، 1-2 ریکور کولی شئ، نو هر یو رقم چې ستاسې خوښوي. زه اوس غواړم دغه 2 عکسونه ریکوري کړم. دغه 2 ما څخه ډیلیټ شوي غواړم دا بیرته ترلاسه کړم. نو کله چې هغه عکسونه انتخاب کړه بیا به دا ریکور به ووهئ. ریکور وهلو نه بعد دغه دویم آپشن چې کوم ده دغه دویم آپشن به انتخاب کړئ. اوس دلته تاسې ته ځای راځي چې دغه عکس تاسې چیرې ثبتول غواړئ، دغه عکس چیرې ثبت کول غواړئ، نو بس سلیکټ به ووهئ. سلیکټ چې کله مو ووهه هغه عکس څونه تیار ستاسې په تلیفون کې ثبت شو. بیا به لاړ شئ تاسې ګیلري ته، یعنې ګیلري ته به لاړ شئ. هلته به تاسې وینئ چې عکسونه راغلي. ګورئ دغه 0 دغه هغه عکسونه دي کوم چې مونږ ریکور کړ. دغه تاسې وینئ چې د عکسونه مونږ سره ریکور شو. نو همدې طریقه تاسې کولی شئ چې څونه عکسونه تاسې وغواړئ ریکور کولی شئ، یعنې څونه وختونو مخکې چې هم هر څونه وخت شوي عکس ډیلیټ شوي هغه تاسې بیرته ترلاسه کولی شئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. خدای په امان. الله مو